یو بیبي د حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د قادسیې جنگ دی. نو دې بیبي څلور زامن وسلمي د شپې کېنول څلور واړه. ای بچو زه ستاسو څنګه مور یم؟ ستاسو د پلار په عزت ما په جامه داغ لګولی دی که نه؟ ویې نه مور تا مونږ سره خپل سر سپین که او دویم حالانکې عربو کې ودا رواج و چې یو خاوند به مړ شو زر به بل کوه. تا مونږ سره سر سپین که او بل خاوند دی نه دی کړی او د مونږ د پلار غیرت او حیا عزت دی محفوظ ساتلی او زمونږ ډېر ښه تربیت کړی. وی ښه بچی د ما حق خو بس منې که او مورې ته چې څه حکم کې منو. وی سار د جنگ دی جهاد دی د حضور پاک دی او خلیفه امیر المؤمنین او د کافر په منځ کې د عیسایانو. نو تاسو به مهرباني کوئ دې جنګ له به ځئ. مورې وی خو بلاوې تا نه تپوس به کوو اصل چې موږ زو ته خفه نه شې ډېره سار نه به ځئ. خو داسې جنګ به نه ګورې چې کله د جنگ اور ګرم شي ګرم یو به وردانګې د جنگ اور ګرم شي او که معمولي غوندې بزدلي یا سستیم ښکاره کړه نو زه تاسو باندې الله ګواه کوم لوی الله چې د قیامت په ورځ به ما خپل حق تاسو ته نه بخلي. وبکې یو مور داسې نن سبا خو چې بچې د غرمې د ماسپښین منځله چې مور ورته بچې ګرمي ده کور وکړه بچې تیاره د خیر یامون دی کور وکړه بچې ښه نه ښکاري راګیر او سره ښه نه ښکاري ښه داسې مه پرېږده بیا چې واده وکړي بیا به یې پرېږده. نن مور او پلار بچي د دین نه منې کوي او دقه مور د خاوند یې نشته او څلور زامن یې دي. چې جنګ کله شروع شو دا یو زوی ورنه شهید شو دا بل ورغی شهید شو دا بل ورنه شهید شو دا بل هم ورغی شهید شو. وی دې له خبر څنګه ورکړو دا مور چې ته لیونی نشته دا راله وی زما بچي کم دی ما ته خپل زامن وښایه. نو څلور واړه زامن دقسې شهیدان پراته دي. نو خلک وایي نن به خنسا لیونی وي ځکه چې څلورو سلمو زامنو وینې وګوري دا به لیونی شي. نو راله مخامخ ورته ودرېدله وی بچې خلک وایي چې نن به خنسا لیونی وي. نه نن خنسا لیونی نه ده تاسو له مبارکۍ له راغلی اوس خوشحاله شوم زړه مې خوشحاله شو چې د قیامت په ورځ د رسول الله مبارک مخ کې د خنسا سرخرو ولاړ او ستاسو پلار ته زه سرخرو ولاړ یم چې ستا بچي ستا په مشن لمه. داسې ملګري داسې ښځې خدای حضور پاک له په ملګرو کې ورکړه داسې ملګري خدای ورکړه. دین خدای مضبوط که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو په ذریعه باندې دا کلک هر قسمه تکلیفات یې برداشت کړل. حضرت حمزه رضی الله عنه چې کله شهید شو او کافرانو ته ایله راوویستل او زړه یې ته راوویست او چپونه یې پرې ولګول او دا غوږونه یې پرې کړي پوز یې پرې کړی شونډې یې پرې کړی روز یې پرې کړی وي او دې کې یې تار اچولی امیل کړي او هندۍ غاړه کې یې اچولي او ګډېده به چې قسم دې حضور پاک ټینګ نه شو ورته لکه پرې دی که او دومره ظلم شوی نو نبي علیه السلام وژړل وی ما خو د کافرو د مړو متعلق هم داسې نه دي کړی او دا اړر مې هم نه دی کړی چې داسې دا وکړې دا به نه کوې دې ظالمانو خو زما د مړو تر سره دومره ظلم او زیاتې کړی وی زړه مې غواړي چې دې ښخ نه کړم په دې میدان دې پرېږدم چې دا مارغان راشي او حیوانات راشي او د هغوی د غوښې وخوري چې د قیامت په ورځ نور خلک د قبرونو نه پاسي او زما د تره غوښې د مارغانو د حیواناتو د وجود نه روزی دې ته جوړ شي دونه په نبي اسلام پریشان و. نو خور یې د حضور پاک تور بیبي صفیه را روانه وه نبي اسلام چې حدیث الله رسول ترور دی صفیه را روانه ده دا خو که د حمزه ویلي دا ورور خو دا پریشانه به شي ځکه چې پوزه نشته شونډې نشته سترګې نشته غوږونه نشته او سینه شلېدلې ده او زړه نشته ایدې نشته ورشه یې منې کې زبیر یې ترور زوی دی زبیر ورشه مور دې منې که حضرت زبیر ورغی مور یې تیزه را روانه ورته ودرې نو مور یې ودرېږه هغه دومره بهادره ښځه وه دې زوی له دیکه ور په اخره یې غورځو اخره یې غورځو لرې شه ته پام به نه کې د خپل لور د ملاقات نه زوی ول اواز ورکوي مور نبي علیه السلام وایي چې منې که بس ودرېده چې خبره د حضور پاک شو نو فورا ودرېده ورشه بچې
نبی علیہ السلام ته ووایه چې ته مې په کومه وجه منې کړې نو په هغه وجه نه نیم راغلی. زما ورواره به وایي چې دا به ویر کوي، نوحه به کوي، ویر به کوي او ګریوان به شلوي او ضرور دا مخ به وویني نو پریشانه به شي. ورواره ته مې ووایه چې زه د هر څه نه خبر یم، ما ته پته لګېدلې چې زما روز سره څه شوي، هر څه نه خبر یم، ویر نه کوم نه مخ وام، صرف دې لازم چې خپل رور له مبارکباد ورکړم د جنت، مبارکي ورکړم. حضور پاک ته علیه صاحب دقسې مور مې وایي ښځه لاړه شو دې ګورې بیا دې داسې ملګري خدای ورکړه، داسې زنانه، داسې ماشومان. قسم دې د ماشومان بچي نه دي چې جهاد له به حضور پاک ته یو به یې ما ځان سره بوځو بل ما بوځه. د هغې 15 سال نه کم بچې به جنګ له نه ځي، 15 کلن نه کم به نه ځي، جهاد له به بلکل نه ځي. نو یو به وي جي زه هغه له اجازت ورکړه، یو صحابي بل ته وایي وی هغه له دې صاحب اجازت ورکړه ما نه راکړې، وی هغه عمر 15 کاله دی او ستا سم دی، وی نه زه ما سره په پرزو وکړه، که ما راوپرځو بیا به ما له اجازت راکړې او که زه یې راوپرځولم نو بیا راله اجازت مه راکوه. نو دواړه به په کبرې شو، نو چې په کبرې شو نو یې راوپرځو. وی صاحب وګوره که نه ما نه کمزوری دی، ما له به اوس خامخا اجازت راکړي. او چې صفونه به کله جوړېدل، صفونه چې نبي هم کتل چې ماشومان ته وباسي، پسند دې په ذات تعالی بعضې ماشومان به په لوکو ودرېدل، په دې پنجو به ودرېدل، ځان به اوچت کړه چې ماونه باسي د سپ نه چې دا راکوټی. داسې ملګري خدای ورکړه. نن موږ زکات ته باندې ور جوړو، زکات ته، نن موږ صدقې ته باندې جوړو، نن موږ مونځ ته باندې جوړو، نن موږ ذکر ته باندې جوړو، نن موږ جومات ته باندې جوړو، خیرات ته باندې جوړو. دومره محنت سره دا دین موږ ته رامنتقل شوی راغلی او دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ملګری. قرآن شریف کې الله فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، هدایت او رښتیني دین سره خدای دا خپل پیغمبر راولي لیظهره علی الدین کله، دا دین په ټولو دینونو باندې غالب کړي. وکفی بالله، الله یې زیږوي او بیا وایي چې دا څوک دی چې دا دین بخوری، دا محمد دی صلی الله علیه وسلم رسول الله، الله رسول دی. والذین معه، هغه خلک د سره ملګري دي، اشداء علی الکفار، د کافرانو مقابله کوي د سخت، کافر سره نرمي نه کوي، رحماء بینهم، یو بل سره رحم کوي، کافر مقابله کې سخت او خپل منځ کې سره رحم کوي. تراهم رکعا سجدا، او په هر وخت به الله ته په سجده او په رکوع پرت، یبتغون فضلا من الله ورضوانا، د خدای فضل او رضا به طلب کوي. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، دومره سجدې به کوي چې په دې تندو به چاپې لګېدلي د سجدو د وخت، مخ به یې رڼا ښکاري د سجدو د وجې نه. ذلک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطه فآزره فاستوى. قرآن شریف کې الله وایي ویلري دا مثالونه ما په تورات کې ذکر کړل، په انجیل کې مې ذکر کړل. نو دا دین که خدای غالب ګرځولی دی په دې نورو دینونو، دا د حضور پاک د حقانیت ته وجې ده او د صحابه کرامو نه دغه محنت او مشقت ته وجې ده. دین خدای غالب غلبه شو، تر اوسه پورې خدای موږ دین ته راورسو. اوس هم که موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا دین هغسې وګڼه چې څنګه صحابه وګڼلې، قسم دې سپنې هر څه به ټیک ټاک، نه به ډله بازۍ وي او نه به تفریقه بازۍ وي. او موږ د حضور پاک راوړل شوي دین خپل دین نه دی ګڼلی، موږ ته دنیا خپله ښکاري، دین پردی ښکاري. دنیا له جنګ هم کوو، جګړه هم کوو، یو بل سره روان هم کوو، دین له نه کوو. موږ ته مال، دولت، کارخانه، پټۍ، دوکان دا خپل ښکاري، دین پردی ښکاري. دین له موږ چا سره جګړه وکړه او دم ته دین غیرت وکړو او پټي له جنګ هم کوو، دوکان له جنګ هم کوو، پیسې دولت له جنګ هم کوو، روان هم پې کوو او یو بل سره پې دشمنۍ هم کوو. داسې ده که نه ده؟ څومره دشمنۍ او روانې تربګنۍ چې مونږ کوو، د پیسې دپاره یې کوو، د ښځې دپاره یې کوو، د مال دپاره یې کوو، جایداد کارخانې یې کوو. دین له څوک وایي چې ما کړی؟ زموږ مخکې خدای پسې خلک خبرې کوي، رسول پسې خلک خبرې کوي، مدرسو پسې خلک خبرې کوي، عالمانو پسې خلک خبرې کوي. عالمان خو تا ته دین ښیي که نور پکې څه دي؟ د خدای لار درته ښیي، قرآن درته ښیي، د پیغمبر حدیث درته ښیي، خدای ته دې رسوي. موږ هېڅ غږ نه کوو. معلومېږي دا چې دا هر څه مونږ ته خپل نه ښکاري، دا راته پردي ښکاري. صحابو ته خپل ښکارېدل، ځکه یې فدانونه قربانو. د مکې کافر پریشان او په دې کې چې دا خو
زمون په دې کلي کې د نوې عقیدې خلک پیدا شو او زمون خدایانو پسې بد رد ویل او زمون دین ته خراب دي. نو یې څوک یوه ډله جوړه کړه، وی تاسو لاړ شئ مدینې ته او مدینه کې یهودیان اوسېدل، اهل کتاب به ورته وی. وی د هغې نه تپوس وکړئ ول ورته ووایئ چې دغسې یو هلک زمون په کلي کې پیدا دی او اوس یې نوي دین خورول شروع کړي دي، نو موږ څوک وو؟ اهل کتاب خاوندان دي یهودیان عیسایان. نو که هغه یهودیانو ووایي چې بس همدا رښتونی پیغمبر دی نو بیا به ټیکې وکړه، هغې ووایي چې نه دروغجن دی نو بیا نه منو. هغه جرګه چې لاړه د مدینې یهودو له هغې سره خبرې وکړې او د حضور پاک ټول حالات یې ورته بیان کړل چې د پیغمبرانو مخکې داسې و او د پیغمبرانو پس داسې دی. هغې ورته ووایي یو درې تپوسه ترې وکړې، که د دوو جواب یې دله یو دا تپوس ترې وکړې چې غار کې بعضې خلک وو چې هغه ورک شوي دي، دا څوک دي او دا ولې؟ دویم ته دا تپوس وکړې چې یو انسان دی هغه د دنیا د یو سر نه د بل سره پورې سفر کړی دی، مشرق نه مغربه پورې، دا څوک او دا سفر یې څنګه و؟ نو که د دې دواړو جواب یې دله درکړ نو دا به ټیک پیغمبر او دریم ته د روح تپوس وکړې، نو که د روح په مسله کې خبره الله ته وسپارله او داسې برابر جواب یې درته پیش نه کړ نو دا به رښتونی پیغمبر او که دا مخکې دوه خبرې داسې وي چې دې کې درته پوره بیان ونه کړی شو او د روح په مسله کې د خپل عقل متعلق خبرې وکړې نو دا به دروغجن پیغمبر. دوی چې رالل ډېر خوشحاله وي، بس نن زمونږ د نبي علیه السلام سره فیصله کن مسله ده، نن اخیري خبرې دي. نبي علیه السلام مبارک ته وی چې موږ د یهودیانو نه تپوس کړی دی او یو درې تپوسه د نه کوو، دا تپوسونه بغیر د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلوم. نو که تا جواب راکړه نو موږ به دې ومنو ته به رښتونی پیغمبر یې، که دې را نه کړه نو بیا به دروغجن پیغمبر یې. وایه جواب به درکم. د حضور پاک نه دا انشاءالله لفظ یې شو، وی سار به دله جواب درکم. نو خدای پاک د مسلمان دپاره دا یو آداب ښودي دي چې یو کار کې چې سبا به کوم بله ورځ به کوم نو انشاءالله به ورسره وی، دا به خامخا وی. او که داسې دي وي چې دا زه کوم، دا به سبا کوم، دا به بله ورځ کوم او په ځان د اعتماد وکړو انشاءالله دې ونه وي نو دا کار به سمې نه خوري. انشاءالله ډېر برکتونه دي. انشاءالله معنا دا چې الله ته منظوروي. نو یو خو یو کار دی چا سره واده وکړو انشاءالله دې وي او د واده خلافي وشوه، انسان دی قصدا نه غلطي انسان نه وشي، د ګناه نه به بچ شي. خدای ته به منظوره نه وه که نه، لکه تا وي که خدای ته منظور وي داسې به کوم، نو بس خدای ته منظوره نه وه، کار پاتې شو. نو یو څو ورځې پس دا آیت نازل شو، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، چې یو کار وی سبا به کوم نو انشاءالله ورسره وایه. دا څو ورځې چې مې درته وحی لیټ کړه په دې وجه چې ته انشاءالله نه وویل. نو بیا نبي علیه السلام راغونډ کړل کافران، نو ورته یې د اصحاب کهفو قصه واوروله چې کوم کسان په غار کې ګیرو، دا څوک وو، دا څومره دا ولې ګیرو. نو قرآن شریف کې د اصحاب کهفو واقعه ده، هغه ورته اول نه اخره پورې ذکر کړو. او هغه بادشاه چې د مشرق نه مغربه پورې ګرځېدلی دی په دنیا حکومت کوي، دا څوک دی؟ نو د ذوالقرنین قصه دا ورته خدای پاک په قرآن شریف کې راولېږله او کافرانو ته بیان کړه. او د روح متعلق تپوس چې یې وکړه، وی قل الروح من امر ربي، بس دا د خدای یو حکم دی، دې کې د عقل دخل نشته. خدای چې غواړي په خپل حکم انسان جمدي کی او چې غواړي خدای یو حکم وکړي انسان نڅا وباسي، دغه د الله حکم دا بس یو روح، د الله یو عمل دی، د الله یو کار دی. جوابونه خو ټیک میلی شو. دې راغونډ شو خپل منځ کې مشورې کولې چې یهودیانو مونږ ته څه ویلي وو، هغه تپوسونه مو کړل، هغې چې څه وي چې جواب داسې درکوي هغه یې پوره راکړل. معلومیږي دا چې دا خو رښتونی پیغمبر دی. وی نه 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 غټ جادوګر دی، وی کاهن دی، جادوګر دی، دی نه منو. بیا دی جبل ابي قبیس د پاسه حضور پاک یو ځل ولاړ
دا د مکې مکرمې له مشرقي جانب ته یو غټ غر دی، اوس پې د بادشاه محل دی. نو په هغې ولاړ ابوجهل او دا کسان ورپسې وروختل. وایه که نه څه نوې خبرې ټوکې به یې ورپورې کړ. وی نن دې څه نوې معجزه شته که نشته؟ حضور پاک ورته وفرمیل ځه یې وایه څه معجزه ده، څه معنی غواړې؟ وی دا سپومۍ به راته دوه ځایه نه کړي. دا ګوره ټوکې ورپورې کړ. حضور پاک وی ښه، سپومۍ ته اشاره وکړه داسې، نیمه په غر پاتې شو نیمه خوا لاړه او بیا دواړه یو ځای شو. اقتربت الساعه وانشق القمر. وی دا تا په مونږ نظربندي وکړه، جادو دې وکړه. حضور پاک وی یو تپوس ته نه کو، وی جادو په مخامخ حاضرو خلکو چلیږي که نه په شاته غیب بیپارین چلیږي؟ وی نه په حاضرینو چلیږي. وی ښه د مکې د نورو خلکو نه تپوس چې د مکې په کورونو کې کم خلک وو هغه یې راغلل کور یې تپوس وکړو. ټولو خلکو یې لکه سپومۍ داسې نیمه شوه بیا یو ځای شو، ټول مکه کې ولیدلی شو. وی ښه د قافلې والا نه هم تپوس وکړې ستاسو کومې قافلې چې شام ته یمن ته تللي دي چې هغې راشي هغې نه تپوس وکړې. زه په تاسو خو زما نظربندي او جادو چلېد، په هغوی خو به نه چلېدل. د شام او د یمن نه چې کوم خلک د تجارت په قافله کې واپس راغلل هغې نه تپوس وکړي په پلانکۍ شپه خو تاسو څه ناشنا نه ولیدلې. وی ولې نه؟ سپومۍ نیمه شو و نیمه یو خوا تلې و نیمه بل خوا او بیا یو ځای شوي. یاره وی ستا جادو ډېر غټ تپار دی خلکو باندې چلیږي. وی نه منه حضور پاک، خو چې کم سنجیده هوښیار خلک او کبرجن خلک نو هغې چې دا خبرې لیدې نو هغې ورو مسلمانېدل. خدای ورسره د مسلمانۍ غلبه پیدا کړه. دا ابوجهل، عتبه، امیه، شیبه دا غټ غټ سرداران دا کبرجنو دوی ځکه اسلام نه قبلو. دوی به وي چې دا اوسه پورې هلک ورکوټ زمونږ کشر او مونږ مشران یو، نو دوی به څنګه زمونږ مشري کوي؟ د کشر مشري خلک نشي برداشت کولی. چا به وي دی غریب دی او مونږ مالدار یو، نو مالدار خلک دا غریب مشري کوم ځای برداشت کولی شي. او چا به وي دی یتیم دی، پلار یې نشته، د پیدایش نه مخکې وفات، او مونږ خو د قوم خاوندان یو، مټې او طاقتونه او دولتونه هر څه شته، نو مونږ به د ده مشري څنګه قبوله کړو؟ د دې لکه فرعون چې به موسی علیه السلام ته لاس اوچت کړه، وایي زما لاس کې بنګړي دي بنګړي. وایي ستا لاس کې څه دي؟ ته خو غریب مولی، څنګه ستا تابعداري وکړم؟ نه دې بنګله شته، نه دې بلډینګ شته، نه دې باغونه شته او نه دې نهرونه شته. فرعون به ورته وي او زما باغونه دي، زما نهرونه دي، زما بنګلې دي، لاس کې مې بنګړي دي، ستا څه دي؟ د ستا تابعداري وکړم؟ دا کبر کبرجن سړی د کبر نشه چې د چا په سر کې وي حق ته نه ګوري چې حق کم طرف ته دی، هغه دې ته ګوري چې زه به د دې کشر، د دې غریب، د دې بېکسه څنګه تابعداري وکړم او ده ته به مشر وویل. دقه رنګې د عتبه او شیبه او امیه دا خلک دا کبرجنو، د منډو خاوندانو، د مال خاوندانو، د قوم خاوندانو، دا د زمانې د وسلې خاوندانو. حضور پاک دا د دې څیزونو خاوندو، هغه د عزت خاوندو، هغه د صدق رښتینولۍ خاوندو، هغه د وعدې د وفا خاوندو، هغه د مسلمان د خدمت خاوندو. دې د مشري به څنګه ومنو؟ دا سپېره خلکو مردار لاړل د جهنم خشاک شو، خو خدای ورو غلبه ورکوله. داسې ملګري خدای نبی علیه السلام له ورکړل چې تر قیامته پورې د هغې مثال به په مقدس ځمکه پیدا نه شي. هېڅ هم نه وګورې ښه صحابو سره څه چاله چې مال ورکړي او په مال لکه دا سیاسي لیډران د کشرانو له مال ورکوي، نو چې مال ورکوي نو زنده‌باد هم وي او چغه هم وي او په کور جنډه هم لګوي، او چې لږ پرې مال بند کړي نو بیا بلې پاټۍ ته منډه کړي. تاسو وینئ که نه؟ یو پاټۍ نه بلې ته بلې نه بلې ته دا منډې تل سلسله وایي. دقې فکر لا وایي چې که مال پرې بندېږي نو اخوا منډه وایي. نوکری در کوم نو هلته ځي، بل دی نوکري نه ورکوي هغې نه اخوا منډه وایي. د دنیا د لالچ د وجې نه دا خلک د پاټۍ یو نه بل خوا بل نه بل خوا منډې تړلې شروع کړي دي. لیکن د حضور پاک تابعدار د نبی علیه السلام صحابه هغې د دنیا په لالچ د حضور پاک ملګري نو هغې تر مرګه پورې د حضور پاک په راوړل شوي دین قایم پاتې شو. بله جنډه یې نه لګوله کومه چې د حضور پاک جنډه وه او کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري وه او اسلام والا جنډه بس اقې قبوله کړه. نه پکې څوک یهودي شوی دی او نه څوک عیسائی شوی دی او نه څوک واپس بت پرست شوی دی.
قایم کلک ودرېدل داسې ملګري لکه له حیران شم که نه زه هم صحابه غریبانان به په شلېدلو څپلو کې ګرځېدل څپلی به یې خپلې نه شلېدلو کې په سفر د جهاد په سفر به تلل یو جهاد دی هغې غزا نوم څه دی هغه جهاد چې صحابه کرامو کړی دی نو داسې په تکلیف یې کړی دی چې د حد نه وتی په دومره تکلیف چې د صحابو د خپې شلېدلی وي د خپو نوکان یې پرېوتي او جهاد هم یو سړي دی او څپلیم دي او خپې وچوي او د خپو نوکان پرېوځي په دومره تکلیف باندې صحابه کرامو هغه جهاد کړی جامې نشته د غریبانانو هېڅ مدرک نه لګي یو لنګ به و او کمیس به نه و لنګ کې به ګزاره کوله دا ژوند یې تېر کړی او داسې زندګي تېره کړې ده چې د یخنۍ نه به خواران رپېدل نو د څاروي دا سرمن دا به یې راواغېسته نو په دې منځ کې به یې وله سورې وکړه نو په دې سر کې به یې ور واغوستله نو په دې خېټه به یې په پوړي باندې وتړله دی کوټ و دی واسکټ و په دې طریقه یې خپله ګزاره کړې ده تاسې به څوک نن سبا چې دا جامه چا واغوسته څوک ورسره کښېني نه خلک به ترې نفرت پرېږدي دا لا څوک دی په دې طریقه دا جامې وې د غریبانانو او یو څادر به و جامې نه وې هغه به یې څه کړی و به یې ځان نه تاو کړی و نو په یو لاس به یې کلک نیولی چې عورت مې ښکاره نه شي چې مونځونه به یې کول په مدینه شریفه کې مونځونه به یې کول نو نبی کریم صلی الله ښځې به شاته صفونو کې ولاړ وي سړي مخکې نو حضور پاک به ښځو ته وي تاسو مخکې سرونه مه پورته کوئ د سړو چې دوی سر پورته کړي نو هله سر پورته کوئ ولې اصله لنډي څادرونه دي تاسو سر پورته کړئ او د سړو په عورت هم نظر ونه لګي دا ژوند غزوه ذات الرقاع دا یو غزا ده ذات الرقاع ورته ولې وایي دې خپې شلېدلې وې نوکان یې پرېوتي او په ټوکلو باندې ځان له خپې ګنډلې وې لیکن دغې حالت کې د حضور پاک نه رستو شوي نه دي بل طرف ته مونږ ګورو بني اسرائیلو ته د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل څومره نعمتونه دي دریاب ورته خدای وشلو او د فرعون د خدای خلاص کړل فرعون به پې د دې چوړیتوب خدمت کو لښتي به یې پې پاکول ټټی به یې پې پاکول بیرانونه به یې پې پټو ته وړل دا خدمت دا چې کم نن سبا زموږ چوړیان کم خدمت کوي بني اسرائیلو باندې به د فرعون قوم دقه خدمت کو مزدورۍ به یې پې کولې او خدای څه وکړل الله هغه بني اسرائیل د فرعون نه خلاص کړل او دریاب یې ورته لارې په دریاب کې پیدا کړې ګوره د خدای دې نعمتونو ته دریاب یې ورته کرښې کرښې کړ او بیا لاندې خټه کې د دریاب په دې ویښ کې ورته هواګانې وچلولې چې لاندې ځمکه اوچه شي چې دوی په خټو کې غیب نه شي او دریاب دوی خو قومونه ګڼو نو ګڼې لارې وې 12 لارې وې نو دریاب اوباسم شفافي ولا لکه شیشې غوندې لوی شفافیت پیدا کړ چې یو بل ته ښکاري چې ونه ورېږي پورې وتل او چې فرعون سیند راغی په دریاب نو فرعون خو زور وکنه وی دا زما د زور د وجې دا دریاب شلېدلی دی نو چې را دنده شو نو په خدای جوخت کړل فرعون سره د شپږو لکو لښکر خدای مردار کړ قرآن شریف کې الله وایي وی ستاسو دشمن مو ستاسو مخکې مردار کړ وانتم تنظرون تاسو ورته کتل دا ګوره څومره احسانات دي دا هغې فرعون د نوکرۍ نه د هغې د هغه چوړیتوب نه خدای بچ کړل دریاب ورته خدای شلی دریاب ورته خدای لاندې وچی دشمن د دوی د مخکې خدای مرداری او بیا چې وادي تیه ته لاړل نو نور دی پې کوټې نشته سمسې نشته نو خدای وله وریځ راوسته انزلنا علیکم المن والسلوه او من او سلوه خدای راوسته وریځ خدای راوسته غمامه اپې د پاسه سورې کوي او یخ هواګانې لګي چې دوی باندې نور ونه لګي دروازې د نور نه وریځ او د شپې کوله او فضا مزېداره خشته او خوراک نیسکه سامان سبب ګوډونه کوي چارې مه وهئ او سبب په فکر ترنجبین براته ترنجبین داسې لکه زمونږ د ټیکر دا چیړ یا د پلوسې چیړ په دې اونو پورې چې سال به راپاڅېدل نو حلوا به یې نښتې وه دا حلوا یو قسم دی اونو پورې دوی به هغه اونو نه راشوکوله او خوړله به نه قاشوغ ته حاجت و نه پکې هډوکي ته وچېږي هډوکي به ته غورځوي او دا هر مزاج سره موافقه دا هم نه بعد شی یو مزاج لخي بل لنیخه د خدای یو طرف نه جنتي غذا مالدار لم خوند ورکوي او غریب لم خوند ورکوي او غټ یې مخوري او ماشوم یې مخوري
او سیسه براته د ملزانو کې یو قسم د غټې لکه د کمترې برابر غټې سیسه دا براته دی به دا ښکار کو ابه ول وروتول هغه به خوړی خوراک مفتو کې ملاو شو او بنشتا نو خدای ول چینه را پیدا کړي لګیو د هر قوم خپل چینه چې جګړه نه کوي چینه خدای پیدا کړ سوري تنظیم خدای کوریاز ولا رااله ډوډۍ ولا خدای د غوښو په شکل کې ورکړي او بل چینه په شکل کې میوه ولا ترنجبین خدای ورکړي دشمن نه خدای خلاص کړل مزه چرچی دی مزه چرچی نو الله موسی علیہ السلام ته وی ښا دون احسانات په قوم سره وکړل او رزق فراخي فراخ ورکم فراخ نو اوس یو مهرباني دی چې د بیت المقدس د کافرانو په قبضه کې دی بوله چې جهاد وکړي د بیت المقدس آزاد کړي او ډیر هم دی لګم نه دی نو موسی علیہ السلام ته د خدای د ټول نعمتونو یو شمیرل د احسان د سره او خدای دی وکړل اوس د جهاد لا بیت المقدس د کافرونو آزادو الګ دی او مونږ ډیر یو دیو ته سوي اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون ها اوسم خلق سره جنگه زته خدای له جنگ کوي امون بدقل تدلته ناس شو مونږ جنگ ولا نه یو سمو نعمتونو چې جنگ خبره را ختم دې د پار راوستو او جنگونه کو مونږ واجب اوسو نه جنگونه نشو کوله ته پیشه خدای دې پیشه سونه سپک جواب یې ورکړ موسی علیہ السلام اذهب انت وربك ته پیشه خدای دې پیشه او جګړه دې پیشه مونږ جنگ ولا نه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې صحابه تر ټولو نو مخکې لګیا دي صاحب مونږ ته اجازه راکا دا ظالمان مونږ تنګي لږ موږ له اجازه راکې اوس څه پیړو ورکو چې بیا دې مونږ ته رانږدې شي وینا ګوره جنگ بند بالکل بند د مکې مکرمه ټول جون کې جنگ بند کوي یا سبا د مونږ د ماشومان په لارو کې دي دا سپېړې ورکوي زمونږ ښځو له سپېړې ورکوي مونږ چې کوم مسلمانان دي هغه مسلمانان وایي او مونږ ته بند کړي چې جواب به نه ورکوي د خبرې جواب پدرې به نه ورکوي نو ته لږ مونږ ازاد کړه چې یو د څلور پکې مونږ هم ووو نو ټیک به شي لږ وبهېږي نه غږ به نه کوي بالکل به غږ نه کوي هغوی چېرته کوي مدینې منورې ته چې نبي علیه السلام لاړ بیا جهاد فرض شو مکه کې په جهاد لا نو فرض تکلیفونه څونه دي داسې نه دي که نه چې د اور په سکروټ کو به صحابه سملول او په شګو به سملول او درنې تیږې به یې راواخېستې په دې سینو د پاسه به ورته کېښول او دا غریبه یو بیبي را بیبي زنیره دا لاول د حضرت عمر وینځه وه رضی الله عنه د حضرت عمر هغه وخت کې هغه مسلمان نو کافر و نو عمر خو هم ډېر جذبات و نو راګېره به یې کوو او ډېره بوډه تکه توره د شکل نه او کونکي ملا واله او بچي سیم نشته نو ابوجهل به یې ونیوله ته مسلمان دی ته زمونږ خدایان نه منې او نه منم ستاسو خدایان زه مې یو الله منم هغه الله چې دا ټول کائنات پیدا کړي او دا ټول مخلوق پیدا کړي دا خو تاسو په خپلو لاسو دا مورتې بوتان جوړ کړي دا خدایان نه دي نو سپېړه به یې وله ورکړه غریبي له نو سانټۍ به پرې ونیو نو کوتک به راوبارو نو زخمي به شوه نو څوک ولې علاج وکړي چې دشمن په کور کې یو بني آدم او غریب بې کسه بې څوک یې څوک یې وي علاج به ونه څوک دی نو جمیلې به شو نو ژر به یې د څادر نه پلو وشله نو ته به یې کړ نو چې بیا به یې دیکه ورکړه سانټۍ به پرې واوړېدې لاس به یې مات شو د غریب نو پلستر به ته څوک اچوي د هغه زمانو کې پلستر یې نو ټوپله به یې وشلوله د پلو نه نو په هغې باندې تړل دا ژوند دی ایمان څونه کلک دی پړی د یو ځل یې وله کوتک اوچت کړ سر له یې وله راوبارو ابوجهل او پیغور یې ورکړه ځکه نه وي زمونږ د خدایانو بد وی ړندی کړی خپل خدای ته دې ووایه چې دې جوړه کړي نو دا غریب به په ژړا په اوښکو ډکو کوټې ته ننوت او خدای پاک ته یې لاسونه اوچت کړل یا پروردګاره ستا په رضا کې زه ووالی شم زخمي شم خدای تا ته ما ګورې لاس هم نه دي اوچت کړی بیا بس خدای چې په څه خوشحاله زه پرې خوشحاله زما لاسونه مات شو خدای تا ته مات دعا هم نه ده کړې چې دا لاس راله جوړ کړه په ما سانټۍ واړولی شي ما تا ته لاس نه دی پورته کړی او زما نه یې کمیس پرتوګ وویستل او په لاسو مرو کې راله پړي واچو نو په دې لارو کې راښکلم زما دا بوډا دا کمزوري وجود خو خدای تا ته ما درخواست نه دی کړی نن یې په سر ووالم ړنده شوم نو نن هم تا ته زه نه ویم چې ما جوړه کړه چې ته په څه خوشحاله خدای زه پرې خوشحاله خو ستا د نوم پیغور یې راکړه چې هغه خدای ته دې ووایه چې دې جوړه کړي که نه نو خدای ستا د نوم پیغور نشم زغملی نو دوه خبرې دي یا مې جوړه کړه یا مې مړه کړه
په دې خپلو سترګو نیم خو ستا د نوم پېغور راکوي نه شم زغملی قسم دې له لاس یې په مخ نور اخکلی چې خدای ورته سترګې د هغې نه ښکلې واپس کړه چې بار ووته نه بوجي څنګه زمونږ خدایانو پورې ټوکې کوې نو لمبی کړې که نه خپل خدای ته دې ووایه امام خپل خدای ته ووایي ما له سترګې جوړې کړې حضرت ابوبکر صدیق ته رحم راغی یو ځل ماشومانو نیولې وه او کوټه کې ورسره ماشومان دا غریبه او ماشومانو سره کوټه کې دي او چا سره کاڼي دي او چا سره لوټې دي څوک ترې کمیس راکاږي څوک ترې لوپټه راکاږي څوک یې په کاڼو ولي او دا والي په کوټه کې وایي او ورپسې چغې وباسي او دا وایي لا اله الا الله چغې هغې وایي ماشومان دا وبانې کې چغه وایي لا اله الا محمد رسول لا اله الا الله محمد رسول الله او ماشومان په کاڼو او په چوکو وهه او د غنو په لختو وهه حضرت ابوبکر صدیق پې راغی وی جلاله خدایه دا بوډۍ ښځه څومره کمزورې او ماشومانو راګیره کړې ده په بیه واخېسته وضع دی شپږ اووه غلامان دقه په سختۍ کې مبتلا دي حضرت ابوبکر صدیق په بیه اخېست حضرت بلال ته او آزاد کړي دا ملګري خدای حضور پاک له ورکړه حضرت بیبي سمیه رضی الله تعالی عنها تاریخ چې بیان کوي سترګو نه نه اوښکې نه وینې به وبایئ دې خپې پورې پړی وتړوله او دې بلې خپې پورې مو دا پړی وتړه او یو پړی یو اوښ پورې وتړه او بل پړی بل اوښ پورې وتړه او دا یو اوښ یې داسې روان کړ دا بل اوښ یې داسې روان وي پیغمبر به دې شلو نو دا غریبه په ژړا شوه دا ابوجهل ورته وایي دا ته مې نه وایي چې نشې زغملی دا مرګ واپس خپل دین ته زور ته راځې که نه راځې وی نه وی سمه شوې نه لا اله الا الله الله احد الله یو دا ایمان دی او نبی علیہ السلام نوم بیا غشته چې د خدای پیغمبر دی وی دا جاړې ولې وی جاړم په دې چې یو پوټېلی غوندې وجود مې دی او یو څو منټه کې رانه سوځي او ختمه بشي افسوس چې زما په وجود څومره ویښته دی او دومره ساګانې راکې وي او هر سا مې د ایمان نه دغسې قربان کړی وی چې داسې قربان وم په منځ یې غریبه وشلوله او نور یې ورسره ډېره بیادبي کړې ایمان یې نه دی پرېښودی داسې ملګري خدای ورکړه دا د سیاسي پارټیو ملګري نه چې نن نوکري ورکوې تا سره نن نشته نو بل سره نن پیسې ورکوې تا سره پیسه نشته بیا بل سره دا نه داسې نه دا ملګري نه دا د حضور پاک ملګري دې ته ایمان و ایمان نه ته کوشي نن خو په لسو شلو روکو ګورې مونږ ایمان هم پرېږدو خفه کېږم په معمولي معلومولي خبرو دا دغه والا راشي دا غلط انجیوز والا دا ګنده والا چې دا پیسې میسې ورکوي موټرګي چاله ورکوي چاله یو شل روپۍ ورکوي ډېر خلک د هغې په برکت لاړل دین یې پرېښود څوک پرویزیان شو څوک په بل طرف شو څوک په بل طرف شو څوک په بل طرف شو پیسې لپاره خلکو ایمان پرېښود دا ایمان چې دی صحابه مونږ ته را رسول په دغه تکلیف یې مونږ ته را رسولی دی نو دغه صحابو سره څه دي جامې شلېدلې ډوډۍ نشته نار نهور دي نار نهور او تکلیفونه دي پې او نبي علیه السلام ته وایي مونږ ته حکم جنګ به نه کوې بني اسرائیل وایي ته خدای دې جنګ کوه مونږ نه کوو دوی څه وایي صاحب حکم کوه نو چې مدینې ته هجرت وشو اوس مې ته حکم وکړه حکم مې ورته وکړه نو ځانونه یې قربان کړل که نه یو صحابي دی نبي علیه السلام نه اجازت وغوښته صاحب اجازت راکړه لږ کور ته ځم لکه په جهاد کې چې مجاهد کور ته ځي او څه کار ته ځي نو دی به خامخا د جهاد د امیر نه اجازت غواړي بې د اجازت نه به نست نو د نبي علیه السلام مبارک نه اجازت وغوښته غرض یې لاړ شي دی چې کور ته لاړ مفز یې دروازه کې ولاړه وه نو عربو کې ډېر لوی غیرت او زه سره نیزه ده اوس په لاس کې نو ده بدګمان شو په دې ښځه ښه زه جنګ له تلې مه زما ښځه به په دروازو کې ولاړه دا جوړ په غلط نیت راوتې ده نو نیزه یې ورنیغه کړه دې ښځې ته ښځې ورته ویې ته دې په قضا کې څه کوې وایي ته دروازه کې څه کوې وایي ته راشه کور وګور اصلي م راوتې کور مصیبت دی چې سړی کور ته ورننوت یو لوی ښامار دی په کور لوی اجدغا ده کټ مار دی وایي دا مار دی کور ته راننوتې د دې مار مې راوتاښتېدم دې دروازې دې صحابي دا چل وکړ چې هغه مار اوس لوی اجدغا ده پروت دی دا هغه نیزه راواغېسته او د نیزې هغه سومې د مار په دا سر کې ور
چې به دا مار کو چې د سر ختم کړو مار ورشو خو چې زور یې ورکړو هغې مار چغه ووه مشکاک شریف حدیث داسې چغې وویله یو لویه کریکه یې وویله چې هغه ښځه وایي په دې پوه نه شومه چې زما خاوند مخکې مړ شو که دا مار مخکې مړ شو دواړه مړ شو مار هم مړ شو خاوند رابرېد هم مړ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا وویلی شو چې دا چلو شو هغه فرمایل وی دا پیرې مارو پیرې په شکل د مار شوی دی نو بیا حکم وکړو وی په کور کې دننه چې کله ماري او ته وجنې نو 3 اوازه به وله ورکړې هغه 3 اوازونه د پښتو کې درته ویم عربي به تاسو یاد نه کړلی شي چې ماره مار ورته وی که حیوان ورته وی په وعدې د نوح علیه السلام ځکه نوح علیه السلام دا ټول حیوانات ځان سره کښتۍ ته دننه کړي چې کله د دې ټولو حیواناتو اصل 2 به یې نیول ښځه او نر او هغه به یې کښتۍ ته دننه کول او بیا ته یې وعده اخیستې وه چې بېلا یې به ظلم او ضرر چاته نه رسوي نو د نوح علیه السلام سره چې تاسو کومه وعده کړې وه او په اذن د خدای که ته د بل مخلوق یې نو غیبېږه 3 اوازونه وله ورکوه نو که دې پیري وي نو په 3 اوازونو به غیب شي او که په 3 اوازونو غیب نه شو نو بیا وجنه تا ته بیا نقصان نه شي رسو دا په کور کې دننه چې دا ماران تاسو ووینئ د هغې لپاره دا طریقه به هر کیف په هغه د اقوا خندق دی په مسلمانان دي ډېره کافر راورسېد دی راورسېدل او په ډېر لوی دوم دام کې 10,000 لښکر د کافران غشو نیزو تورو او اوښانو سره اسونو سره او په دقه نیت رالل چې نن به مونږ مسلمانان سره د خپل پیغمبر ټول نیست نابود کړو ختم هله به مونږ واپس یو راغلل ویې کتل اوس خندق کنوړی شوی مدینه منوره خالي کړه صحابه سو کې مسلمانان غر شاته دي چې هلته کې ورته وشو د هغې نه خوا خندق ته وخت وسکو اوس خو مونږ دېغ نه شو او چې ورلې په خندق نو خامخا په خندق نه خو ټوپ هم نه چېوالی خو پرې خندق دی کوزېږي به که نو چې کوزېږي لاس په ځمکه لګیا خو تورې به خامخا وږې تاسې تورې ته دې اوږې ته نه تورې څنګه کوزېږي داسې خو ته ټوپ نه شي وایي او چې بیا خېږي څنګه به خېږي نو هلته ته مسلمانان په غاړو باندې یو ځای بل ځای ناست وو چې دوی به چا دا کوشش کړو چې په خندق کې کوزېږي او بیا خېږي هغې په غشو ویشتل په کاڼو به ویشتل دي به واپس تښتېدل حیران شو چې دا شو بعضې منافقان هم مسلمانانو هغه تم شو هغوی به نبي علیه السلام ته یقولون ان بیوتنا عوره وما هي بعوره پیغمبر علیه السلام ته وی شیخ د کور دیوال هم پروته دی او بربند هر څه زنانه دي ما اجازه راکړه چې کور ته لاړ شم یاره کور کې څوک نشته یېرېږو لږ اجازت راکړه چې زه کور ته لاړ شم الله وی وما هي بعوره وما یریدون الا فرارا دي د جنت نو منافقین خو به یې په هغه کې ټول تښتېدل به او چې کوم مسلمانانو هغوی به څه وایي ولما رأى المؤمنون الاحزاب چې دا ډلې یې ولیدلې مسلمان پوره ایمان دې ته وایي قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هلکه دا هغه دي چې مونږ سره الله او رسول د هغې وعده کړې و الله او رسول ویلي چې دا به راځي او ګټه به تاسو له درکړو وصدق الله ورسوله الله هم رښتیا وایي او د الله رسول هم رښتیا وایي وما زادهم الا ایمانا وتسلیما چې څوک دا کافر یې ولیدل پکار دی چې د انسان په زړه کې کمزورتیا پیدا شي الله وایي د مسلمان په زړه کې ایمان نور مضبوط شو ولې که مړ شم جنت ته به ځم که چې همدې پاتې شم غازي به شم مجاهد به شم خبره خلاصه جناب 15 ورځې یو روایت کې 6 ورځې راځي یو کې یو میاشت راځي دقه لانجه به کېدله چې په یو بل به په کانو غوزارونو په غشو ویشتل به یو بل ته ورتلی نه شو صرف یو رکوټې معرکه پکې یو ورځ وشوه چې یو کافر و عمر هغه د خندق نه پورې غاړه ورپورې وه او چې څنګه ورپورې وت نو اواز یې وکړه هل من مبارزین شته چې څوک ما د مقابلې له راشي او دونه بهادري یې وکړه چې په خندق ورپورې وت حضرت علی رضی الله عنه ورغی ورته ویې زه ستا مقابلې له راځم خو د اول دعوت در کوم چې مسلمان شي ایمان راوړه ورته ویې دې کې دې نه دې له راغلی یم چې تا مسلمان سره جنګ وکړم ویې ښه نو له میدان ته شه ویې ته څوک یې ویې زه علي یم او زه دا ټول وجود په وسله کې د کافر بند کړی ورته ویې ته ماشوم یې بل څوک راوباسه ستا مرګ مې نه دی خوښ ته راکوټې یې علي صاحب ورته ویې ښه ستا خو زما مرګ ستا نه دی خوښ خو زما ستا مرګ خوښ دی را میدان ته شه یو بل سره په تورو پاملو شو لومبې غزار یې په حضرت علي رضی الله عنه وکړ دا تندی یې لږ غوندې زخمي شو او چې دویم غزار په علي صاحب وکړ نو سر یې تیا کړ وغورځو تنې د بل طرف ته وغورځو
یو بل کافر هغه وی زه به د مسلمانانو په پیغمبر حمله کوم او اسې لرې بوت او دغه ځای نه راپسغل کړ او چې راپسغلي که په دې خیال چې دا اس به د خندق نه پورې غړه ټوپ ووایي او په پیغمبر علیه السلام به زه حمله کوم او چې اسې راپسغل که هغه د خندق په دامینځ کې پرېوت خندق خو پلې نو اسې مړ شو او دیم پکې مرتاح شو یو ورځ دومره سخت د کانو دغه شو ګزارونه چې د نبي علیه السلام مبارک له مونځونه پاتې ماسپښین مونځ ونه شو مازدیګر ونه شو ماښام ونه شو د ماسخوتن د مانځه وخت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی وی د الله رسوله ما خو مونځ نه دی کړی وی والله ان صلیت وما له قسم په خدای ما نه دی کړی وی لږ صبر وکړې نو چې هغه لږ خبره په قلاله شو شپه شوه نو بیا یو میدان ته کوز شو نو لا ولې د ماسپښین مونځ په جمع وکړو بیا د مازدیګر په جمع وکړو قضا او بیا د ماښام په جمع وکړو ورپسې بیا د ماسخوتن مونځ اوس هم تاسو د الله بوځي هغه ځای ته نن سبا مساجد سبعه یا مساجد خمسه وایي د حاجیان چې لاړ شي نه ټیکسي والی بوځي نه هغه جوماتونو کې دوه رکعته مونځ یو جومات دی بره په غر باندې جوړ دی مسجد فتح ورته وایي دا هغه ځای کې دی چې کوم دی د نبي علیه السلام مبارک خیمه وه کوټې نه یې غوندې جومات دی داسې لږ غوندې لکه زما د منبر نه والی د دیواله کو د کوټې جومات او بل یو جومات دی مسجد ابوبکر چې کوم دی کې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه خیمه وه بل جومات دی مسجد عمر چې کوم دی د عمر فاروق رضی الله عنه خیمه وه د یو صحابي چې نبي علیه السلام کوم ځای ډیوټي مقرر کړې وه د هغې د خیمې په ځای باندې یو کوټې جومات دی مخکې وو بیا دوه په حکومت وران کړله پنځه پاتې شو او اوس صرف دوه جوماته پاتې دي یو دا د مسجد فتح یو بل جومات دی او په هغه میدان کې یو ډېر لوی جومات حکومت د سعودي عرب روان کړی دی یو ډېر لوی جومات نو ما د یو سړي نه تپوس وکړه مې کاکا د خندق کوم ځای اوس خندق نشته نو ما ته یې د مخامخ روډ ته ورته ښکاري دا خندق روډ دی اوس په هغه ځای باندې تېر شوی دی د دې غزوه احزاب نه چې مخکې ورشي نو بیا لاره کې بل یو جومات راځي مسجد قبلتین ورته وایي پنځلس ورځې یا شل یا یو میاشت دا معرکه شو مسلمانان په لوږه کې په یخنۍ کې د شپې او د ورځې د خندق کې دننه ډېره دي اخر کې رب العالمین یو لوی طوفان راوسته داسې طوفان راغی داسې چې د کافرو خیمې په مخه کړې او د کافرانو څاروي یې متختو داسې طوفانو کې څاروي وې کې کای غاړه به غورځو او خیمې یې بوله په مخه کړې بس ابو سفیان خپلو ملګرو ته اعلان وکړو وایي داسې کار دی چې بس ځای کې خوند دی ونه واپس لاړل نامراده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اعلان وکړ وی بس دا د دوی اخیري حمله وه د کافرو چې په موږ باندې وکړله الان نغزو الیهم ولا یغزوننا دې نه پس به دوی په موږ حمله نه کوي انشاءالله چې موږ به اوس حملې کوو دوی به نه کوي دا د دوی اخیري حمله وه فتح او کامیابي الله پاک چاله ورکړه مسلمان له الله ورکړه ولې مسلمان له فتح او کامیابي ورکړه یو د پیغمبر په خبر عمل چې نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل چې خندق خو باسي چاله ونه وي که نه صحیح به دا خو بده خبره ده او دا خو به وایي چې راته د خندق نه پورې غاړه پاتې شو دا کمزورتیا ده نه چې د هغه حکم و د هغه مرسته وکړه او بل د نبي دا پروا نه ساتله چې دا یخني ده او که دا ګرمي ده دا پروا نه ساتله چې لوږه ده او که تنده ده دا پروا نه ساتله چې خندق کنیستل خو ګران دي خندق یې به یې کنیسته په خوشحالۍ به یې کنیسته او شعرونه به هم دي شعرونه لو دلهم اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فالله نه وي د الله توفیق او زمون په زړه کې اطمینان پیدا ان الاولا بغوا علینا اذا ارادوا فتنه ابینا دې ظالمانو کافرانو کو مونږ ظلم کړی دی په مونږ حمله کړې ده او دې مقصد څه دی دوی وایي چې واپس کافر شي خو مونږ نه کافر کېږو مونږ په خپل ایمان کلک ولاړ نه صحابي وایي چې دا اخیري شعر به وایي که نه اذا ارادوا فتنه ابینا نو نبي علیه السلام مبارک بم اواز اوچت کړ صحابه په زور به ابینا ابینا څه مطلب مونږ د دوی د کفر نه او د دوی د نظریې او د عقیدې نه انکار کړو د دوی سره مرسته نه کوو ملګرتیا ورسره نه کوو مونږ وایو ملا داسې کار نه دی په مکه مکرمه باندې ابرهه راغی د اتیانو لښکر ابرهه چې څنګه راغی په مکه مکرمه نو هغه وخت کې د نبي علیه السلام مبارک نیکو عبدالمطلب هغه د کافرو د مکې مشر هغه ټول کافر چې دي د مکې باشندګان غونډ کړي غرونو ته وخېږي غرونو ته وخېږي وایي دا الله کور دی الله به حفاظت دی ابرهه چې څنګه راورسېده الله توته کړي راوستل ابابي
او هر یو توته تیری سره درې کاڼي یو کاڼی په مخو کې کېنیودو بل په یو پنجه کې او بل په بله پنجه کې او د هغه ځای نه به یې کاڼي ویشته او په کافر به لګېده ټول کافر پروردګار مردار کړل د بیت الله حفاظت الله نو موږ ملیان هم په تقریرونو کې دا وایي تاسو هم دا وایه داسې نه ده نه ده چې د بیت الله حفاظت په الله کې او د بیت الله حفاظت الله کو تفکر وکړي او بیا به الله د بیت الله حفاظت کوي رونو قریب ولا نه خپت خوشاله وځان قریب ولا نه خوشاله د بیت الله حفاظت بشک الله کړم دی او الله کولم چې د مونږ ایمان دی او هغه وخت کې د بیت الله حفاظت الله ته د مسلمانانو څخه طاقت نو مسلمانانو په مقدس مکه مسلمان سر نه ونه یا خو د مکی مشرکانو مدینه منوره کې هم مشرکانو سي يهوديانو سي ځایانو مسلمان تم دیو هغه کې مسلمان نو د مسلمان طاقت نو مسلمان ملکو نو الله د خپل کور حفاظت وکړي اوس خو دومره مسلمانان دي چې د دریا د شګو نام زیات دي نو اوس هم الله په خپل کور حفاظت کوي او موږ بل غزنا سي په بلکونو ته هم غړي پاکستان کې د مسلمان حکومت ته په ځای په بنگلاديش کې د مسلمان حکومت ته په دغه کې د مصر کې شته په بحرین کې شته په اماراتو کې شته په سعودي کې شته او د دنیا 53 ملک مسلمانان دي او نن مسلمان تعداد د ټولو کافرو نه زیات دی ټینک سره شته توپ شته جس شته میزایل شته اټم بم شته اوس هم الله په خپل د خپل کور او د خپل پیغمبر علیه السلام د روزي مبارک حفاظت کوي اوس بتا ته ګوري کې ته کې کنه کې او مسلمان ولا مسلمان مرکو هم په لاره راخته الله نه بهشت د ایمان چې الله تعالی مخکې حفاظت کړی دی او دا د ایمان چې بیا به هم کوي بیا به هم کوي او کول شي الله تعالی طاقت شته او خپل پیغمبر الله زمو سره زیات خپه کیږي او الله به موت هم امتحان کوي افغانستان باندې راغلی وو والله خو به تا ګوري چې ته امداد کوي کنه کې پیران باندې راغلی وو او هغه بل قبله چې کومه بیت المقدس ولا هغه قبله نه وسو یو وقفان زما قبله ولا بیت الله غونډه دغه اسرائیل پر الله قبله کو پر یو دیوال ونه کړو بل دیوال ونه الله خو ابابیل نه وسته ابابیل الله هغه وخت را وستل چې کوم وخت د مسلمان طاقت نو د مسلمان کول طاقت شته یو د عربو د عجمو بس اثر براغان لستس منري پټول او ته یو لستس من دونه غټ وجودونه او وشل یو محلاتو ګورنو قسم دې په یو په محلاتو کې سان شروع شنو په درې ورځې کې د دروازې تر نشي وته په امریکا کې بیک بینډ سپراتري دا یو شډه د خزيري د څه لپاره دا مشره واسه سره شته یا زمونږ د برانیخ شي مالکو زه قسم دې باندې وکي ذهن بیکارونه کی یمن اټم بم جوړ ما جیم ځای جوړ کړ په اخباراتو کې بتا سوي شوتي جوړ کړی شوتي پیژنې کا ابا خواجه من بچومان ولا غبم په کول شوتي جوړ کړی او سیب ولا سلو په ځخ کړی جوړ کړی اولاد دې کړی پاکستان میزایل جوړ کړی ځای بر روان دي په اخبار کې شوتي جوړ کړی دا سک میزایل یو سړي سره ته تماچا نو تماچا څه لپاره دې بس په حفاظت یو کته بوله حفاظت کې جا پرګرات چما تماچی په حفاظت کې کستا بکای اجي زه ستا بکای تو خو باندې کې جو تماچا یو به ساتم نه تماچا خو دې لپاره چې راسته حفاظت وکړي تو پک دې لپاره چې دا بستانه کور حفاظت کی ته به نه کې نو سبب هم د خپل تمبم او د میزایل مونږه حفاظت ته مونږ ته تمبم او میزایل جوړ کړی اسنه امریکا نه یو نسی اسنه هندستان نه خراب نه کی اسرائیل په حمله نه کې غیر له خراب نه کی خدای دې دا تمبم او میزایل دې خو باندې چې حفاظت په موزمونه یو بل راځي کې په خواجه دا یو سړی روان و هغه سره تماچا مخرور او د شپې په پولیس والا راځي غاڼه نه وته پولیس والا خو پولیس د ماچا ور سره د اوس بوله راځي په پرته را چې ورغله لکه لاس کې لري ودا چې ګوره ده کنه په بو پرته هغه کولی په توخه لاندې دي سړي لاندې تماچا لاندې پټه کړ تماچا درويسته چې تماچا د غسپې واغشتله وته وی لیسنس شته دې وته وی لیسنس په داخله کې پروت خو کوم عدالت سره نه وي خله کې پروت خو کوم عدالت سره نه الصائد السيف بالصائد للصائد بالسيف عربی متل دی تور بت چلے تاب نه چلی تعالی سی طاقت ہی کنا پپس تور بدل تو دشمنانو نه کار وای او کله سی طاقت دی تیرے تور سرغال کی او یو قد باندې کو جو ګرځوا اتور باندې ورته بریخه لاتونه باندې بارو کټ کړی اتم بم دی میزایل دی وسلت دی
85% بجټ دا زما په دې وسله لګي. قوم غرق شو او ورځ په د مضبوط طاقت او ټینکونه دي او جزونه دي او چې دا غځنه امریکا په دباو کې په لاسونه رپي. امریکا په دباو کې شبا په دغه ماشومان ګوډه وراوه. دغه جنکه د ماشومان په وینو کې لیت پېتا نو بس هغه ته نه ګوري بدره دي په شروع کړی. چا په بلوچستان کې او په باجوړ کې او په وزیرستان کې ګوډه وراوه. ویلي امریکا کا خپتی که زنه ورو باغ راځي او اوس اعلان کړی دی چې په امریکا اعلان کړی په پاکستان کې کوم ځای ماته دهشتګرد ښکاره شو ویډیو په خپل په ډېر کم لګو. دا مړه سمل دا سمل دا سم شران دي دا څه غیرت او ایمان دی. زرونو په دې ځان ځاله مخه پکه خاطه وای دا الله نه بغوار مونږ چې الله له خپل کور عبادت مقبل وکړي. الله د خپل پیغمبر او د خپل حبیب د وطن عبادت په خپل وکړي. خو په دې بدل نه لخته مونږ بس کو صرف جمعه کې باندې منځره وکاو او تسبیح بارو او دعاګانې وکاو ډوډۍ بخورو او ګرم ورځو کې پکو یا کنډیشنو ته پراته یو په یخو کې ویټرو ته پراته پر الله زبو تلمان پیدا کړ. زما وجود د پیغمبر د وجود نه اسبیت څه زمون وجودونه صحابه کرامو د وجودونه نه اسبیت هغه ګولونه وجودونه هغه د الله خوخ هغه نه اسبین وجودونه په د خندق ته لګیا دي کار کوي ټول دي چلے هغه خو د پلوګ او پنار باندې لګیا دي او خپل د دین حفاظت کوي او زری صاحب ناس ته مو بالغ کمیټه دوالو یا الله د خپل کور حفاظت بخپلو کې څه شوی الله تسمن عرب د بشرات څه شوی یو امتحان او ازمایش المراد دی. دغه غزوه خندق کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانه چې دي کنه بره مون خزونم بیکاری خزونم مون بیکاری زنانه په یو قلا کې بندي کړي او حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه بوډا سپینګریو دې کې مقرر کړو چې تر دې څوکۍ کوا زنانه د پورو نه رسې نه زنانو څه نقصان نه رسې. یو يهودي راغی چې هغه په دا خیال کړو چې دا زنانه یوازې دي اکه دې سره سړیشتا ورته یوازې نو دا غي په نیت کې دا سوچو چې په دې کې سوچو چې زنانو ته څه تکلیف ورسې. نو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام مبارکه ترور ده چات هغه ورله حسن ابن ثابت وی ها لرګي ولا ورکو د خیمه نه باندې څورستو وی دا ول د يهودي په اثر و هغه وته وی د مال سره پیزه خو مرا سره دې کار جده کولش ا کمزور دې عزت بډاو وی خنش کول یو بس په خپل ورغر والا وغه يهودي د بانس د خیمه د بانس په لرګي و سره ولا و مرداري چې مرداري کا نو او ته وی چې زه ګوره خزیمه زنانه ما او ته سړی او دا مړی چت کا او د خیمونه پوره غاله اپو ورغوا هغه ته وی چې زه بوډا سړی مزدان شم کو زما ګلا سو پیره دي نو ریزو خون پرځي څنګه کوته نشم ورولې او دا ګورزول غواړي چې دی اپو ورځو نو دا کافر به ویني او به یې وی به کې دوی سره جو سړیشتا نو به تکي او کدا څه نو کوم کافر را باندې ملونه وی زه خو کمزورې ملاسونه په مې رپی زه خو نشم چتو اسوینګي بوډا شاعر د نبی رسول الله مبارک نو دا په خپل ورلا او پټي ولا صادر واچو او رخ کا هغه کافر او د خیمونه د قدانه پورې غاړه ورغو نور يهوديان شاته ولای چې یو قتل او مسلمانان ډیرو خيار دي ښا خځه یوازې نه دي پرې تسلی وسرشتہ دا دی ګوره زموږ یو خطر بنګ ورولېګو مړ راته بار راغلو او تختید هغه خزو کې دونه غیرت او دونه غیرت او نن زمون پرې کې فخر کوي فخر وي امریکا ته یو ټلیفون کو او راته و چې ګوره اقتزام یا به زما مرسته کې یا به د افغانستان مرسته کې ما ته چې صاحب خپل کتاب کې لیکلي ما ته چې صاحب بس تابعدا مشه کوم شری د امریکای قران کې الله سوي ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار کافر او تزان نو مایل کوي اغي سره دوستانه ما جوړاله تو جہاں آخر کې اور دې په دنیا کې مستاسو ناکامي او تبعید زمونږ نن ټول خواهشات او محبتونه او مینه او تعلقات د امریکای سره